په پنجاب کې یو حکیم اوسېدلو. دا حکیم یو حکیم یوناني دواخانه درلودله په پنجاب کې. د یو ښځه وه او یو لوري وه. دا حکیم به چې کله د کور نه سحر وختي خپل دکان ته راوتلو نو ښځې به ورته چټ ولیکلو د ټولې ورځ د سودا چې نن ورځ کور کې دا سودا پکار ده. دا ټول چټ به ورته ولیکلو تر اخره پورې. بیا به یې خاوند ته ورکو. کله چې به سحر خاوند دکان ته لاړو نو دغه به روزمره د عملو. نو دا به داسې کار کولو چې څومره د سودا به لیکل شوی یا به 200 روپو لیکل شوی یا به 500 که د هر څومره د ورځې به استعمالېدلی لیکل شوي به وه هغومره سودا به یې د خلکو نه به روپۍ اخیستلې. خو چې هغه سودا روپۍ به یې پوره شولې بیا به یې د خلکو نه روپۍ نه اخیستلې. دومره روپۍ به یې اخیستې چې څومره به یې مثال هغه دوایي ورکوله نه ګټه به یې خلکو نه کوله. ګټه به بیا د ده بنده وه. نور به بیا چا نه ګټه نه کوله. د الله د رضا دپاره به بیا د حکیم د خلکو خدمتونه کول او د خلکو علاجونه به د حکیم کول. ورځې تېرېدې نو یو ورځ دغه ښځې د خپل خاوند ته چټ لیکل او په چټ کې ورته دا مو لیکل چې د کور دپاره دا سودا پکار ده دا پکار ده. خو چې چټ د مخکې ورځ غوندې برابر شو د چټ په اخره کې ورته دا خبره مو لیکله چې لور دې پیغله شوې ده او دا واده وخت رانږدې شوی دی. د هغې دپاره د جهیز کوم سامان چې دی دا هم ځان سره راوړه. هغې دپاره چې کوم هغه سامان پکارېږي د کوټې د واده پالنګ شو المارۍ شو دا ټول سامان ځان سره راوړه. نو خاوند یې هغه چټ ځان سره واوښتو کتل خو یې نه و چې په دې کې څه شی لیکلي دي. اوس ځان سره روزمره په جیب کې څنګه به یې اچولو هماغسې په جیب کې واچولو روان شو. خو چې کله دکان ته ورسېدلو چټۍ یې خلاصه کړله او ویې کتل چې ټوله سودا لیکلی شوې ده. اخره پکې دغه خبره هم لیکل شوې چې لور دې پیغله شوې ده او په د جهیز دپاره چې څومره سامان لګېږي دا ځان سره راوړه. نو خاوند یې دا خبره ځان سره وکړه چې د دې ذمهواري الله جل جلاله اخیستې ده او دا به الله جل جلاله پوره کوي. دا زما په اختیار کې نشته. نو دا خبره یې وکړله او هغه چټۍ جیب کې واچوله. خو ورځ تېرېده چې هغه چې څومره سودا یې د روزمره به یې چې کوله هغه چټۍ کې لیکلې وه هغه پوره شوله. خو دی ناست و دوی چې ما خو په الله تعالی باندې بروسه ده په الله تعالی مې یقین دی چې دا څومره روپۍ نن زیاتې لیکلی شوي دا ماته الله تعالی خامخا راکوي. خو چې څنګه به دا لاسته راځي د هغه محض یقین کلک یقین په الله جل جلاله باندې د انسان. نو چې لږ څه وخت تېر شو یو موټروان یو زبردست او لوی ښایسته موټر والا قیمتي موټر والا انسان راغی د ده د دکان مخې ته ودرېد راکوز شو او ده ته یې سلام وکړو او لاس یې ورسره میلاو کړو. د حکیم ته ویل آیا تاسو وپېژنم زه څوک یم؟ نو ده چې ورته وکتل وایي نه مې نه پېژندلی. وایي ځکه مې ونه پېژندلی زه سپین ږیری شوی یم بوډا م یم او سترګو نظر مې کمزوری شوی دی. که کوم ملګری دوست مې ما نه یې پېژندلی چې خفه رانه شي. نو دا سړی ورته وایي ته ما نه څه به مې وپېژنې؟ وایي زه هغه انسان یم چې د نن نه 15 کاله مخکې ستا د دکان مخې ته تېرېدم او زما د موټر دا ټیر چې دا پنچر شو. دا چې کله پنچر شو نو هلته یو پنچري و هغه زما د موټر د په ټیر کې پنچري لګوله. زه لمر ته ولاړم. وایي تا ما ته غږ وکړو چې راز زما په دکان کې کښېنه. وایي زه ستا په دکان کې کښېناستېدم پکې چالان و یخ هوا وه خو ستاسو وخت پوره شوی چې کور ته تلئ په هغه ورځ باندې. خو ستا لور چې وه بار بار به یې تا ته ویل چې بابا کور ته نه ځو. نو تا ورته ویل چې بچی لږ صبر وکړه. زما د خاطره دې د خپل لور ته مو ویل او په خپل ځان باندې دې ناوخته کړه. تا ورته ویل صبر وکړه چې دې سړي دا کار پوره شي هلته به لمر ته ولاړي د دې نه داخله چې زموږ په دوکان کې کښېني چې دا کار یې خلاص شي بیا به مونږ ټول یو ځای کور ته لاړ شو. وایي هغه ورځ چې زه کله ستا په دوکان کې ناست وم وایي زه ماته لږ داسې شرم غوندې راغی چې زه ستا په دوکان کې هسې ولې وخت ضایع کوم خو داسې کار به وکړم چې دوایي به درنه واخلم. وایي ما تا سره خپله خبره شریکه کړله. تا ته مې ویل چې حکیم صاحب زما د واده 8 کاله کېږي چې الله جل جلاله ما ته بچي نه دي راکړي. د واده مې 8 کاله وشو. وایي دغه حکیم چې دی که نه وایي ما ته چې دی دوایي جوړه کړه. بیا راته ویل چې نوم دې څه شی دی؟ وایي ما ورته ویل نوم مې شکور دی او په هغه خلطه چې وه په هغې باندې شکور لیکلو او بله خلطه یې راته جوړه کړه په هغې باندې ولیکل بیګم شکور یعنې د شکور ښځه. دا دواړه راته ولیکل وایي دا به ته م وخورې او ښځې ته به دې ورکړي الله تعالی به تاسو دواړو ته بیا بچي درکړي. وایي ما چې کله دوایي راواخیستله او غوښتل مې چې د سړي ته پیسې ورکړم وایي د سړي راته وایي چې زه پیسې نه اخلم. وایي ما ورته ولې؟ وایي ما ته یې وویل چې زما نن ورځ چې کوم لیس ما ته خپلې ښځې راکړی هغه پوره شوی دی او زما چې کوم لیس پوره شي که ما ته څوک غریب راځي او که خان راځي که هر څوک راځي زه د هغه نه بیا پیسې نه اخلم ګټه نه کوم. زه د الله د رضا دپاره کار کوم زه تا نه پیسې نه اخلم. نو دا سړی وایي زه انتهایي زیات حیران شوم. د ده د صداقت او اخلاص مې چې وکتلو روان شوم. خپل کور ته راغلم چې 2 ورځې وتلې نه وې مونږ ټول کورنۍ انګلینډ ته لاړو. هلته چې کله ورسېدم خپلې ښځې ته مې دغه کیسه وکړله او دا دوایي مې ورته ښکاره کړه چې دا د هغه حکیم راکړې ده او د بچو دپاره ده. نو هغه ښځې را نظر واخیستله او راته ویل چې اکثره وخت دغه نور ډاکټران چې د دې په لاس کې الله تعالی شفا یې نه ایښي دغسې د فقیرانو او عاجزانو خلکو په لاس کې شفا یي خو چې هغه دوایي زما ښځې مو خوړله ما مو خوړله. اوس 15 کاله تېر شوي دي الله جل جلاله ما ته 3 بچي راکړي. زه 3 بچو پلار یم. وایي زما دکان ته اوس په څه غرض راغلی د حکیم ورته وایي زه ستا دکان ته په دې غرض باندې راغلی یم. وایي زما یو ورېره وه
دغه موټروان ورته وایي زما یو ورېره وه هغه ما د خپل ورور سره واده مې ورسره کړې وه چې کله هم زما د ورېره پیغله شي او واده ته ورسېږي نو د جهیز دا څومره د واده سامان چې لګېږي دا به ورته زه ټول په خپلو پیسو باندې په خپلو روپو باندې اخلم وایي هغه ټول ورته ما واخیستلو خو واده ته یو څو ورځې پاتې وي زما ورېره چې دی که نه وفات شوله هغه مړه شوله او څومره د جهیز سامان چې و هغه ټول پاتې شو وایي ما ډېر زیات په هغې باندې وجړل او خفه شوم اوس دا جهیز چې دی هغه څومره د واده سامان چې ټول زما په کور کې پروت دی او هغې ته چې زه ګورم ما ته ژړا راځي او خپله ورېره رایادېږي وایي بیا یکدم نن ته زما ذهن ته راغلی چې زما یو ملګری و چې یو ورځ مې ورسره تېره کړه او ما ته یې مفته دوایي راکړله په پنجاب کې اوسېدلو او حکیم او ما ته هغه د مشوره راکړه او دوایي راکړه وایي زما ذهن ته راغلی وایي ما وویل چې د ده سره خو یو لور هم و په دوکان کې هغه خو زما د ورېرې همزولې وه کېدای شي هغه هم اوس پیغله شي راځه ټول د جهیز سامان ویسه زه د خپل حکیم هغه ملګري ته چې ورکړم هغه د خپل لور هغه اسباب او سامان به پوره کړي وایي هغه مې ټول تا ته راوړی دا زما نه قبول کړه واخله نو دغه سړی ورته وایي دا زما دغه چې کوم چټۍ راته راکړې دا لږ وګوره وایي چې کله هغه ما وکتل وایي زه انتهایي زیات حیران شوم او بیا راته وویل وایي چې زه هره ورځ د کور نه راوځم د حکیم ورته وایي او دوکان ته راځم وایم چې الهه ته راضي کړې الهه زما رزق ستا په غاړه دی ما ته خپل چې څومره تا ماته لیکلی دی هغه ما ته راورسوي او چې کله کور ته راورسېږم او ځان سره یم چې الهه ستا لاک شکر چې ما ته د خپل هغه رزق په خپل وخت سره ما ته راورسولو موږ ته به استادانو دا کیسه کله ناکله کله چې ویل به یې د حدیث شریف مفهوم دا د عزتمندو وایي چې په الله جل جلاله باندې څنګه یقین وکړي او بیا به در سره مغسې معامله الله تعالی کوي که دې یقین خراب و چې کېدای شي موږ ته به سره کې اکثر خلک شکایتونه کوي نو بیا بېغمه شه هېڅ هم نشته او که دوی چې نه خامخا موږ الله تعالی پیدا کړي الله زموږ رب دی الله زموږ خالق دی نو بس بیا الله جل جلاله به یې درکوي